السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هغه وظیفه ده د سورة الفتح. دا وظیفه چې هر هغه کس د رمضان مبارکې په میاشت کې شروع کړي، تر بل رمضان پورې به مسکین نشي، تر بل رمضان پورې به غریب نشي، تر بل رمضان پورې به هیڅ کله د دو کورنۍ، د اولاد، د آل له فقر له غریبی سره نشي مخ. د ده را روان نسل به مالدار وي، د ده را روانه کورنۍ نسل به هیڅ کله غریب نشي. هغه انسان چې دغه یو صورت چې زه تاسو ته درکایم نن، د دې صورت هغه وظیفه کوي کم چې دغه صورت وظیفه کول فکار وي. محترمینو، موقع له لاسه مه ورکوئ. په رمضان کې د دې صورت وظیفه کول د انسان د زندگی د فقر هغه جړ ختموي، د انسان د زندگی د فقر مسکنت بیخ او بنیاد ټول ختمیږي. الله تعالی انسان مالداره کوي، هیڅ کله به نشي چاته محتاج. دته به الله تعالی وسو توفیق ورکړي چې د ده پر سترخوان به غریبان مړیږي، د ده پر سترخوان به غریبان کښیني. دته به خلک د زکات لپاره راځي، دته به خلک د مرستې مثلا دا لپاره راځي چې له ده څخه کومک غواړي د مال او د دولت له لارې. دته به الله تعالی دومره مال او دولت ورکړي چې هیڅ کله به دی چاته محتاج نشي، هیڅ کله به دی فقیر نشي، هیڅ کله به د دې صورت مبارک په برکت سره بیا دی مسکین نه کړل شي. نو کوشش وکړئ دغه وظیفه سورة الفتح چې زه تاسو ته درښیم، دغه وظیفه پر هغه طریقه وکړئ کوم چې زه تاسو ته بیانوم. انشاءالله د دې سورة الفتح په برکت سره ستاسو هغه د فقر مسکنت چې کم حاجت ته دا پوره کیږي، مسکنت به ختم شي. د سورة الفتح بے انتها زیات فضائل راغلي. د سورة الفتح ډیر طاقتور سورت ده، ډیر فضیلت لري. الله تعالی به پر هر څه باندې تاسو ته فتح درکړي، پر دښمن باندې، پر کاروبار باندې، مسکنت په فقر دا به ټول ختم شي. د دښمن په مقابل کې به هیڅ کله تاسو مغلوب نه یاست. سورة الفتح دا یو ډیر بهترین سورت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تر ټولو سورتو، تر 114 سورتو چې ما ته ډیر محبوب ده، د ما ډیر خوښ ده، هغه دغه سورة الفتح ده. حضرت زید بن اسلم رضی الله عنه له خپل پلار څخه په یو غټ حدیث کې روایت کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله عنه ته خطاب کوي او ورته وی فرمایل چې نن شپه پر ما باندې یو داسې صورت را نازل شوی ده چې د دنیا تر ماپیهات تر هر څه ماته بهتر ده، ماته محبوب ده، ماته خوښ ده، چې هغه دغه سورة الفتح ده. سورة الفتح ډیر مبارک آیات ده، ډیر مبارک آیاتونه دي په دې سورة الفتح کې. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې سورة الفتح چې کم ماته محبوب ده په دې ټولو سورتو کې چې مې ډیر خوښ ده، زیات خوښ ده، هغه دغه سورة الفتح ده. د حضرت مسعود رضی الله عنه روایت دا چې د رمضان په میاشت کې چې څوک د دې سورة الفتح تلاوت کوي، الله تعالی به ده ته ټولې دروازې خلاص کړي. الله تعالی به ده ته د غیبي خزانو دروازې خلاص کړي. الله تعالی به دی په هر کار کې فاتح کړي. الله تعالی به دی په هر کار کې کامیاب کړي. الله تعالی به دی پر هر څه باندې سرلوړی کړي. محترمینو، سورة الفتح د قرآن کریم سیده دا یو محبوب سورت ته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیر محبوب ده. خو په دې قرآن کریم دا تقریبا 48م سورت ده او په 26مه سپاره کې دا سورت موجود ده. که څوک ځان ته معلومول غواړي بیا یې تلاوت کوي. نو طریقه یې زه درته ښیم. ما تاسو ته وویل چې 48م سورت ته در وابېړوئ او په 26مه سپاره کې ده. کله چې هم د ماخستن له تراویح څخه فارغ سواست، له هغه نه بعد به فورا قرآن کریم کې دا سورت در واړوئ. تر شروع کېدو مخکې به 3 واره درود شریف ووایاست، له هغه نه بعد به دا سورت شروع کړئ. انا فتحنا لك فتحا مبینا، دا سورت په تر پایه ووایاست.
کله چې مې ووایي بیا تقریبا بیا 3 واره درود شریف ووایاست. لغه نه بعد د فقر د مسکنت د خپل حاجت په باب باندې دعا وکړئ. الله تعالی به د سورة الفتح په برکت سره د فقر مسکنت جړ لا ختم کړي. الله تعالی به د فقر او د مسکنت بیخ و بنیاد ختم کړي. هیڅکله به تاسو غریبان نسئ. محترمینو خدای دې وکړي چې د دې صورت وظیفه تاسو وکړئ. کوشش کوئ په دې روزه کې ډیر کوئ. له نورو ملګرو سره شریک کړئ. خپلې کورنۍ ته یې وښایاست. پر الله تعالی مسپارم. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.